نو سلیمان علیہ السلام هدهد توئی زلال شوز دی ذمہ داری دادا چی دیتا بزمادا پیغام رسے آغا پیغام صدیم آغا پیغام دادے چی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین دا زما پیغام دے داور تور سوا ہدہد لار پیغام ارسید سنگا زکه چې حالات هغه ته معلوم د رسېدو لارې ورته معلومې وې طریقې کار ورته معلوم بل هغه طریقه هم ورته معلومه وه چې کومې د خپل مشر نه واخېسته د خپل امیر او د خپل رهبر نه کومه طریقه واخېسته په هغه طریقه باندې لاړه هغسې کار یې وکړه کله هم چې د امیر په طریقه روانې او هغه خپل رهبر او قائد تا ګڼلی ستا کار به صحیح رواني کار بدی صحیح روانی نو دیو جنا کله چې سلیمان علیہ السلام پیغام هدهد بادشاہ ته رسولو نو وګوره داغه اثر وګوره چې اثر څنګه کړي دي قرآن بیان کړي دي لومبه اثر دارې قرآن فرمایي ټول خلک راغون کړل اثر ګوره خفیدې ګوره وس کار په طریقه دے فائدے گورا قالت قرآن فرمائی قالت یا ایوہ الملو انی القی الی کتاب کریم لمبے اثر آغ د دعوت د پیغمبر اگورا چی پا کم طریقہ دے انی القی الی کتاب کریم بادشاہیانا دا آغا خط دیر د عزت پا نظر گوری گورا د سلیمان علیہ السلام د طرف نہ خط راغلے دے کچھ د عزت پا نظر ورطا کتلی دی نو اللہ د دغی عزت د وجنا چی د سلیمان علیہ السلام دعوت تے د عزت پا نظر او قتل نو اللہ ورلہ عزت و شرافت د ایمان ورکا دی واقعاتو کے دیر خبری پرتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل خطو نواستول وہ خط استولیو نبی علیہ السلام مختلف حکمرانان ہوتا خطو ناستولیو یو روایت کے رازی وہ خطو نے استولی دی کم چاچی دا آغا مراسلیو د خط جناب رسول اللہ عزت کڑے دے احترام کڑے دے اکرام کڑے دے اللہ داغ مقام اچھت کڑے دے داغ مقام چاچ داغ خط توہین کڑے چاش لولے پاڑ کڑے دے ذرا ذرا کڑے دے نو اللہ دنیا کی ذرا ذرا کڑی دی دایات ساتا چاچی دا پیغمبر دا خط احترام نہ دے کڑے چاچی دا پیغمبر دا خط اکرام نہ دے کڑے اللہ دا آغا ذرا ذرا والے راوستے دے او دا سنا خپل زوی ورطا اللہ پا قہر و پلانت کڑے دے او دا خپل زوی دلا سا اللہ مردار کڑے دے بیا چچا خط جناب رسول اللہ شلو لیو واقعات لوی دی بہرحال مختصر خبرکم خط لاڑ دا خط آغا تکریم او آغا خط پا یو عزت پا نظر بانی او قتل شول ٹھول را جمع کلی دی معلومی کی دا چی یو اہم خبر راشی نو اغی اہم خبر دا پارا یو ماحول جوڑول پکاری اس کے یو اہم خبر دا او تے بیڈنگ ورولی
نو دا غي اکشن په ځای باندې ری اکشن وی، عمل په ځای باندې دا غي رد عملی بیا. نو هغه بادشاہانه یو خيار او هغه یو طریقې کار وکړ، ځکه په هغه باندې خو اثر وکړ. هغه طریقې کار یې څوک خپل کابینه را جمع کړه، او کابینه ته وایي دا ورته نه وایي چې یو خط چا راوړلی دی، یو خط راغلی دی، ځکه بادشاہ د بادشاہ برابري. اگر که د یو بادشاہ په سر کې ښکري، خو لیکن دا یو بادشاہ په اعتبار د دنیا د بل بادشاہ برابر دی، درجه مقام کیټګری کې برابر دی، نو هغه سر د پاسه سر نه مني چې غیرتمند دي. او چې نه زمونږ د وخت او د اوقات حالات وي، نو هغه هر وخت سرکوزي. نو بادشاہانو هغه داسې به ویلي وي چې بس خطر غلې له دیر علی غلی دی د دې ست تدبیر کول غواړي دي کیسې دي. نه نه نه، چونکه خط عام نو، خط ډیر خاص و. هغه خط پڑھاو شو او په داسې طریقه باندې چې سوی انی القی الی کتاب کریم، ما ته ډیر د عزت نه ډک خط راغلی دی او ډیر د احترام والا دی، ډیر د اکرام والا دی. جی په دغه خط کې څه دي دا خو راته ووایه چې ته دومره عزت کې، او کله چې مشر د چا عزت کوي نو چې کشران د هغه په هغه نقش قدم ځي، نو کشران هم د هغه عزت کوي، د هغه شي عزت کشران هم کوي. چې مشران د څه شي عزت کوي، کشران هم بیا د هغه عزت کوي. او چې مشر ورته په سپک نظر وګوري نو کشر خو خود نه ټسوي. بادشاہانو خط د عزت په نظر باندې وکتل، انی القی الی کتاب کریم. نو وګوره هغه کابینه چې دا هغه هم څه نه وایي، ځکه چې بادشاہانه هغه ډېر په عزت انداز باندې د هغې خط نوم هم اخلي او بیا وایي انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. خط بیان ش اوس چې کله خط بیان شه نو بادشاہانه دا خپل خلق لا خبرې ته نه پرېږدي. طریقې کار هم دا دی چې مشر دا باول خبره کشرانو ته وروغورځوي، خو هغوی به داسې نه پرېږدي چې تاسو څه کوئ، څه ورسره کوئ وکئ، ځئ ځئ. نه نه، کښېنوه په طریقې کار باندې هغوی سره دا خبره ډسکس کا. وی جی وی غوږ شئ. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. اے زما وزیرانو، اے زما وزیرانو، یا ایها الملأ افتونی فی امری، زه یو کار کوم لګیا یما. خیال دی فی امری ویلې